د ننګرهار عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي تیر کال د دغه ولایت بېلابېلو روغتیایي مرکزونو کې د 8.5 میلیونه ناروغانو درملنه شوې چې له ډلې 240,000 ناروغان ورسره بستر شوي وو. د مسؤلینو په وینا ټولو دولتي روغتیایي مرکزونو کې ورسره 4863 روغتیایي پرسونل پر دنده بوخت دی چې 1012 ښځینه ډاکټرانې دي او خپلو خلکو ته روغتیایي چوپړونه وړاندې کوي. د ننګرهار چپرهار ولسوالۍ کې د یو شمېر ښوونځیو له زده کوونکو د امام ابو حنیفه رحمه الله په ننګه لیکل شوي کتاب کې د اخیستل شوي ازموینې پایلې اعلان او د ازموینې بریالیو ګډونوالو ته ډالۍ ورکړل شوې. د اطلاعات او کلتور ریاست اړونده ځوانانو چارو امیر وایي له دا ډول سیالیو موخه فکري تنویر او مطالعې ته د ځوانانو هڅونه ده. د ننګرهار ولایت تورخم عمري کمپ کې د 15 نویو خونو جوړولو چارې پیل شوې چې ورسره به د میشته کېدنې ستونزې حل شي. د عمري کمپ مشر مولوي محمد هاشم میوندوال وویل چې دا خونې د ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند په لارښوونه او د لنډمهاله میشته کېدنې کمیټې په مالي ملاتړ جوړیږي. ننګرهار کې د نرسنګ ډپارټمنټ د بیارغونې چارې پیل شوې. د دې ودانۍ بیارغونه د ناروې افغانستان کمیټې په مالي مرسته ترسره کیږي چې 2 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. او د ننګرهار چپرهار په چیرګام او هسکې مینې ولسوالیو کې 80 بېوزله میرمنو ته د هګیو چرګانو فارمونه جوړ شول. د چرګانو دغه فارمونه د ننګرهار ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې د ډاکار خیریه مؤسسې په تخنیکي همکارۍ او ډانیډا ادارې په مالي ملاتړ جوړ شول چې موخه ترې بېوزله کورنیو ته د کاري فرصتونو برابرېدل دي.